سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. اوس مازدیګر په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي عدالت یا جرګې په ګراوند باندې پولیسو حمله وکړله. هلته یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیری مشران او ملګري ونیول. په دې جرګې په ګراوند باندې چې څونه هم سامانونه وو هغو ته یې اور واچاوه او له ځان سره یې یوړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ له قوله چې تېر ماښام یې له 10 لکه پورې تاوان ورسولی دی او اوس مازدیګر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي دي چې موږ د 10 لکه نه زیات سامانونو ته اور واچاوه او له ځان سره یې وړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قومي عدالت په نوم جرګې خیمو ته اور ولګېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د قومي عدالت په نوم جرګې په خیمو په لویه کچه بریدونه سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر همدا راز ویلي دي د پېښور پولیسو او څو پټمخو ادارو کسانو په خیبر جرګې انتظامي کیمپ په ډېره غټه کچه حمله وکړله او ډیری سامانونو ته یې اور وکړ او نور یې له ځان سره وړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دا هم ویلي دي چې په دې ګراوند کې زموږ یو ملګری په زخمي حالات کې پولیسو له خپل ځان سره وړی دی. ښاغلي پښتین له خپلو ملګرو او ولسونو ناهیله کړې ده چې له جمرو سره نږدې د جرګې ځای ته دې ځانونه ور ورسوي. پي ټي ایم ادعا کړې ده چې د جرګې په انتظامي کیمپ برید کې په خیمو کې اور لګېدلی، هلته پراته وسایل پولیسو غلا کړي دي او د دوی یو ناروغه کس یې هم له ځان سره وړی دی. سیمې ته د منظور پښتین له بلنې وروسته هغه ویلي دي ملاتړي او ولسونه هلته ورغلي او امنیتي ځواکونه یې په شا کړي دي او اوس مازدیګر هم په ګراوند کې له پولیسو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو مزاحمت روان دی او په ډیر لوی تعداد کې پولیس ورته راغلي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.